د ګلبدین حکمتیار تازه اخطارونه حکومت او عامو افغانانو ته تازه څه وویل. سلام ستړي مشئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو په غبرګون کې پر کابل ټولې لارې تړي. نوموړي پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل نه پر ارګ ورخیږي نه یې محاصره کوي، خو کابل ته له څلورو خواو راغلې ټولې لارې تړي. هغه وایي د لارو تر تړلو مخکې به خلکو ته خبر ورکوي چې کابل ته دې نه راځي او بیا چې لارې وتړلې تر هغه وخته یې نه خلاصوي چې غوښتنې منل شوي نه وي. دغه راز ویلي دي چې د لاریونوالو امنیت به په خپله ساتي او پولیس به هلته نه راځي. دغه راز زیاته کړې ده چې د وسله والې مبارزې هوډ نه لري بلکې یوازې شعارونه به ورکوي او بیرغونه به ورسره وي. حکمتیار وایي نه وزارت غواړي، نه ولایت غواړي او نه سفارت غواړي او نه د واک ویش غواړي بلکې غواړي مشروع غوښتنې عملي شي. حکمتیار څو ورځې وړاندې هم د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د نه خوشي کولو په غبرګون کې د ارګ د محاصره کولو او پر دیوالونو ورختلو ګوته څنډلې وه. هغه ویلي و چې که چېرې حکومت غوښتنې ونه مني ارګ به محاصره کړي او پراخ لاریونونه به وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال په ارګ کې حاکمه کړۍ فاسده او بیکاره وبلله او زیاته یې کړه چې له خپلو پلویانو به وغواړي چې دغه کړۍ د پرچمیانو په څېر محاصره کړي. په هر حال خلک وایي حکمتیار خو د ارګ له محاصرې د کابل لارې بندولو ته راغی، خو بدبختانه به ووایو چې د دوی په هغه مدني حرکت کې هم د خلکو تاوان ده. حکمتیار صاحب ته چې د کابل لارې بندوي خو ټول افغانان دې په غم واړول. یوه هفته یوازې له هراته توکې رانغلل، د ګاز کیلو 160 ته ورسېده. خلک وایي حکمتیار ته زموږ مشوره دا ده چې عام ولس ته د لارې نه بندوي او نه دې ځوروي او که واقعا خپل نفوذ او زور ښیي هماغه ارګ ته دې ورشي چې معلومات یې ورته وشي. په هر حال تاسو د ګلبدین حکمتیار د دا خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.